د دې څېړنو مشر امر کړی دی او دغه امر په دغه څېړنو کې او په راتلونکي څېړنو کې ټولو کې تطبیقېږي. هغه په دغه محکمه کې یا د دغه محکمې نه د باندې او یا په مطبوعاتو کې تطبیقېږي. امر هم همدغه پیشۍ باندې هم په راتلونکي پیشۍ کې تطبیقېږي او امر دا دی چې د دغه څېړنو هیڅ نوع ثبت یا نشر یا خپرونه قطعا ممنوع ده، که هغه تصویري وي که هغه صوتي وي هغه دواړه وي، مګر په هغه صورت کې چې محکمې اجازه ورته کړې وي. او هم دغه امر تطبیقېږي که څوک په یوټیوب کې یا په نورو څېړنیزو مطبوعاتو کې ټولنیزو مطبوعاتو کې د دغه خپرونه وکړي یا یې معلومات نشر کړي. او د دغه محکمې خپرونې 10 دقیقې په ځنډ سره مطبوعاتو ته اجازه ده چې خپرې کړي. دغه 10 دقیقو چې کومې خبرې کېږي د هغې نقل، د هغې کاپي یا د هغې ثبت او خپرونه ټوله ممنوع ده مګر محکمې مشر اجازه وکړي. او هر څوک چې دغه امر نه سرغړونه وکړي د محکمې د مقرراتو او د امر مطابق به ورته سزا واخیستل شي. دا یوه ازاده څېړنه محکمه ده په ۳ خونه کې د افغانستان په هکله څېړنې دي او د دغه څېړنو مشر حکیم شیخ صاحب دی. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم چې د افغانستان په هکله په دغه څېړنو کې برخه اخلئ. نن یې لومړۍ ورځ ده تر څو موږ د شاهدانو نه د هغوی شاهدي واورو چې دا به په راتلونکو هفتو، په اونیو او میاشتو کې ترسره کېږي. تاسو ټولو د راتګ نه مننه. تاسو من حیث د لوی درستیز په خپل ظرفیت کې د شاهدۍ یا معلوماتو ورکولو دپاره راغلي یئ. د تاسو نه مننه. ښاغلی ګلاسګو به د تاسو نه خپلې پوښتنې وکړي. ښه، زه تاسو نه اجازه غواړم چې دا یې د شاهدۍ ځای ته راشي او خپله شاهدي ووایي. زه د خدای په نامه سوګند کومه چې کوم شواهد او خبرې زه کوم هغه به رښتیا وي، ټولې به رښتیا وي او بغیر د رښتیا نه به بل هېڅ هم نه وي. عبدالرب صاحب لطفا تاسو محکمې ته خپل پوره نوم وړاندې کړئ. تاسو مخې ته څو اسناد پراته دي. تاسو لطفا دغه راته ووایه چې څوک موږ د انټرنیټ په طریقې تعقیبوي چې هغوی هم پوه شي. تاسو یو سند مخې ته پروت دی چې 78 صفحې باندې دی او بل دوه واړه دوسیه د تاسو مخ ته چې په هغې کې ثبوتونه دي چې هغې ته به موږ اشاره کوو د محکمې په جریان کې. مخکې د هغې نه چې موږ د تا د شاهدۍ په بیان کې مخته لاړ شو، تاسو خو معرفي شولی تاسو د قواو مشر یا لوی درستیز یاستئ. من حیث د لوی درستیز تاسو وظایف څه شي دي دا راته معرفي کړئ. زه مشاور یم وزیر دفاع ته
او سید اعظم صاحب ته. تاسو هغه د څېړنو په هکله هغه د څېړنیزو خلکو ته خبرې کړې وي بلې و. تاسو کوم بیان وکړی تاسو تصدیق کوئ چې هغه ټول صحیح رښتیا او مکمل دی؟ بلې و. موږ به د تاسو دغه بیان انکوارۍ په ویب سایټ باندې اچوو چې خلک ورته لاسرسی ولري. د تاسو بیان هلته شته، زه به د ټولو په باره کې پوښتنې درنه نه کوم، په مشخص یو څو پوښتنې د هغې باره کې درته کوم، هغې کې به بیا اشاره درته کوم، تاسو به بیا هغه ځای ما ته وایئ چې صحیح دی او که څنګه. موږ نن ورځ به اوس تر یوې بجې پورې کار وي، بیا به د غرمې د ډوډۍ وقفه وي، بیا به بېرته یوه وړه او لنډه وقفه وي، بیا به تر څلورو یا پاو باندې څلورو پورې یا حتی تر څلور نیمو پورې کار وکړو. د محکمې په جریان کې تاسو د وقفې له اخیستلو ضرورت پیدا کېدو نو ما ته غږ کوئ چې زه اجازه درته اخلم. مننه. اول یو بل شی مهم دي چې هغه درته ووایم. آیا تا په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې؟ نه. نه ما په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې او نه زه په هغه وخت کې مشر یا قمندان د قواوو وم. او چې کله چې تا خپل بیان ورکولو آیا تا مخې ته ډېر معلومات و چې بعضې تا مخکې لیدلي او بعضې دې نه و لیدلي؟ بلې و. اوس تاسو د بیان اجرایوي خلاصې ته ورځو. ځکه زه هغه ځایونه د تا د خبرو غواړم وڅېړم چې تا نه غوښتنه شوې چې هغه د هغې ارزونه وکړې. تاسو په بیان کې څو مختلفې برخې دي. اوله هغه یې تاسو د ذاتي ژوند تاسو رتبه د تاسو ترفیګانې او د هغې په باره کې دي. بیا د هغې نه پس تاسو د برټانوي قواوو تشکیل او د هغوی د هغه په باره کې معلومات ورکړي دي، جوړښت په باره کې. بیا د تاسو خپلو عملیاتي مسؤلیتونه یاد کړي دي. بیا په افغانستان کې د برټانوي قواوو تنظیمي تشکیل سره هم د هغې په باره کې به تاسو راته وایي. دغه څېړنې د 2010 او د 2014 کلونو د منځ په باره کې دي. او بیا به د تاسو نظر غواړو چې د دغه ماموریت په باره کې چې په افغانستان کې و څه شی وظایف و څه شی مسؤلیتونه و چې ترسره شوي وو. بله. او بل به بیا موږ ټول پوه شو چې کله د برټانوي قواوو په افغانستان کې هغوی د کوم مشکلات سره مخ وو. یا به تاسو موږ ته تعداد د افرادو او د هغوی د رخصتۍ دوره او هم به د زخمي او د مړه شویو تعداد ورکوئ. بله. بیا به هغه معلومات هم راکوي چې د افغانستان د قواو سره د دوی اړیکې څنګه وي. بله. کومه دوره چې موږ په باره کې څېړنې کوو کوم وخت هغه د 2010 او 2014
هغه وخت د انګلستان قواوې د شپږ میاشتو په ماموریت باندې تلل. صحیح ده؟ بله. او د عملیاتو نوم اپریشن هیریت و. هغه هم صحیح ده بالکل. په هلمند کې چې کومه وظیفه وه د هغې تفصیل ته اوس نه ځم چې عمومي مسؤلیت شو. خو تا ته هغه دا معلومات دي چې په کومه دوره باندې څومره وخت لپاره یوه قطعه تلله چې زه کولی شم هغه معلومات. د تشکیل او د رتبې په باره کې ته معلومات راکړې خو په هغې کې زه بحث درسره نه کوم. تاسو په بیان کې هم واضح شوي دي او په ویبپاڼه باندې هم شته دي. تاسو د بیان درېیمې برخې ته که لږ توجه وکړئ او په هغې کې تاسو د نظامي اصولنامې په باره کې یادونه کړې ده. آیا د نظامي اصولنامې په باره کې تاسو موږ ته اسناد راکړي دي؟ بله. عمومي توګه راته ووایه چې موږ عام خلک پرې پوه شو. اصولنامه څه شی ده او د هغې څه شی ارزښت دی؟ دا د موږ من حیث د یو تنظیم د جنګ کولو لپاره یو مهم سند دی. آیا دا نظامي هدایت دی چې تاسو درکول کېږي لکه قانون دی؟ هغه یو لارښوونه ده نه هدایت. هغې کې قانون ذکر شوی وي چې د جنګ قانون څه دی بالکل. خو دغه لارښوونه خو د وخت تر وخته بدلېږي. آیا دا بیا بدلېږي بهتره کېږي؟ بالکل. دغه اصولنامې د وخت په تېرېدو سره ځان عیاروي او هغه د خپلو هغه مطابق وخت او شرایطو مطابق هغه بیا بېرته بهتره کېږي، ترمیمېږي. او دا د دې لپاره ده چې دوی خپل هدف ته ورسېږي او خپل ماموریت ترسره کړي او غواړي چې دغه ماموریت په ښه مؤثره توګه ترسره کړی شي. یوه غوښتنه دا شوې وه هغه دا وه چې د وزارت دفاع عملیاتي تشکیل او مسؤلیتونه چیرې او تاسو د 15مې برخې خپل بیان نه وړاندې بیان کړي دي. نو تاسو ورته توجه وکړئ چې تاسو موږ ته څه ویلي دي او په هغه بیان کې مو څه لیکلي دي او د خپل بیان شپږمې صفحې ته لاړ شئ، شپږمې پاڼې ته. هغې کې تاسو تشکیل یاد کړئ د دفاع او د استخباراتي خدماتو بخش. د مسلح قواو عامر څوک دی؟ هغه وزیر دفاع. او امر ورته هدایت ورته د لوړ مقام نه ورکول کېږي د دولت نه. او د دفاع کنسول څوک دی یا د دفاع هغوی مسلح قواو ته امر کوي چې خپل وظیفه اجرا کړي یا د وظیفې امر یا اجازه ورته کوي. د هر اداره په خپل چوکاټ کې خپلو کارمندانو ته اختیار لري چې امر وکړي. بالکل و.
خپل توره دوسیه چې د تاسو معلومات دي هغې ته تاسو ولاړ شئ په هغې کې ا یا الف تصویر ته اشاره وکړئ توجه ورته وکړئ وبخښئ دلته چې کوم مقدار دی هغه تشریح دغه تصویر کې ښیي چې تاسو ورته تشریح کړلو تاسو موږ ته وویلې چې د دفاع کونسل چې هغه جدا خدماتو د خوا نه اداره کېږي په د ښي خوا نه ورته وګورئ اول د دفاع کونسل دی چې مشر یې وزیر دفاع دی په هغې کې نظامي قواوې دي هوایي قواوې دي بحري قواوې دي بالکل صحیح ده یا په هغې کې د هغه بله خپله اجرایي شورا ده د بحري قواوو د هوایي قواوو بېله ده او د ځمکنیو یا نظامي قواوو بېله ده د هغې نه پس تاسو دغه کمیټې هغه تشریح کړی ده وظیفه او د دفاع نظامي کمیټه شخصي بخش مسؤله دي د دفاع بورډ او د لوی درستیز بورډ د هغې لاندې بیا نورې ادارې دي بیا هغوی خپله وظایف اجرا کوي او د دفاع د بورډ په هکله دا تر ټولو لوړ رتبه کمیټه ده بله و او دا د دفاع د ټولو امورو څېړنو مسؤلیت په غاړه لري بالکل صحیح ده د لوی درستیز کمیټه دلته تاسو په چپ طرف کې په نښه کړې چې د دفاع د بورډ تر څنګ ده آیا دا د تا بخش دی چې ته خپل تاسو د امر د قوماندې لاندې چې کوم اجرایوي کار دی هغه اجرا کېږي بس په عملیاتي سطح باندې صدر اعظم ته او وزیر دفاع ته راپور ورکوو د تاسو بیان اتمه صفحه باندې هغه راپور دی په 2010 کې د لوی درستیز د کمیټې شپږ غړي لرل بله او رئیس د لوی درستیز د هغوی معاون هغه لږ شاته ولاړ شو په 2014 کې آیا د نظامي قواو قومندان هم د دغه کمیټې غړی شوی چې بالکل شو 2014 کې د وزارت دفاع په هکله چې ووایو خپل بیان څلوېښتمې برخې ته تاسو ورشئ چې تاسو په اتمه صفحه دی هلته وزارت دفاع تشریح کړې دا د نظامي ستراتیژیک قرارګاه ده بله وزارت دفاع د دولتي سطح باندې یوه بله اداره ده چې خپل وظایف اجرا کوي او د دولت پالیسۍ مخته وړي او ستراتیژیک قرارګاه یې هغه ده هغه ته بیا موږ نظامي مسؤلیت راځي چې باید موږ یې ترسره کړو نو دا دواړو له فرق کوي چې یوې خواته د دولت امر په ځای کې بل ځای کې خپل نظامي مسؤلیتونه ترسره کوي
یعنې تاسو یوه وظیفه اجرا کوئ خو په دوو مختلفو برخو کې. دې دپاره چې ټول پرې پوه شي کوم شی چې تاسو تشریح کړي تاسو دوه هغه خپل دې تصویر ته توجه وکړئ. هلته زه په پرده باندې اچوم د تلویزیون ټول یې ولیدای شي. وبښئ نشته د ما ګناه ده. هلته نشي راتلی وبښه په تلویزیون نه شوه غلی زه بښنه غواړم. دې کې تاسو یوه خاکه جوړه کړې ده. موږ یې په ویب سایټ باندې اچوو دا به اماده کړو په هغې کې ښکاره شي چې تاسو څه شی ښایي. درې مختلف خدمات دي او هغه هر یو ځان ته خپل خدماتي مشر لري او دا یې تاسو په بیان کې په 28مه برخه کې ذکر شوی. د دغه انفرادي خدماتو دپاره یو مشر دی، یو د بحري قواوو مشر دی بس، او یو د اردو مشر دی او یو د هوایي قواوو مشر دی او د هغوی مسؤلیتونه دا دي آیا دوی د خپلو قواوو مشري او اداره په غاړه لري؟ بلکل. د اپریل 2014 نه وروسته هغوی به خپله انفرادي وظیفه د عمومي قواوو ترڅ کې په برخه په برخه کې اجرا کړې ده. بلکل دغه مشترک قمانداني موږ ته تشریح کړه او عام خلک به آګاه وي چې خبر دی چې اردو ده، بحري قوا ده او هوایي قوا ده. او دغه درې څه قواوې بیا یو سریښ که موږ ورته وایو چې سره وصله یي هغې کې بعضې بیا نور ادارات دي لکه طبي خدمات او دا ټول مهم دي او دوی ته توانمندي ورکوي چې دوی خپله وظایف اجرا کړی شي. دغه دریو انفرادي خدماتو تشکیل تاسو په تفصیل سره بیان کړی دی دلته. موږ توجه وکړو په اردو باندې. دا دواړو نورو ته موږ کوم احترامي نه کوو او هلته ذکر شوي دي. اوس زه غواړم د اردو په وظایفو باندې موږ دلته توجه وکړو. اردو د 2014 او د 2014 او 2014 ترمنځ وخت باندې موږ توجه کوو. لوی درستیج دا لکه ځمکني قواوې دي. بله دوی غټه لوړه بودیجه اخلي د ځمکني قواوو او دوی په مؤثره توګه مؤثریت د اردو ښیي. دلته بعض تاسو مثالونه راکړي دي چې هغې ته موږ توجه کوو چې موږ سره په دغه موضوع په پوهېدلو کې مرسته وکړي. اوس یې تفصیل ته ولاړ نه شو، خالي عنوانونه یې وګورو. یو د دې اردو مشر دی، لوی درستیج دی، بیا د ځمکني قواوو قماندان دی، څلور ستوری وي، بیا د اردو قماندان دی چې هغه هلته په ښار کې وي او بیا د هلیکوپټر قماندان دی. اوس یې نه درته ښایم خو څوک غواړی دا تشکیل وویني یا شته ده یا بیا توجه ورته ښه شي. د مشترکه قماندانۍ قرارګاه تا په بیان کې ذکر کړې
په 12مه صفحه باندې ده، 4مه برخه ده، 41م پاراګراف. مشترکه قرارګاه هغې ته PGHQ وایي، چې هغه د مشترکو عملیاتو قومندان په مشرۍ کې ده. دا د ملي عملیاتي قومندانۍ باندې یو شی دی. هلته پلانګذاري او عملیات اجرایوي اوامر ترسره کېږي. هغه په ملک کې دننه عملیات وي که خارج د ملک نه وي. او په هغې کې په سلاو خلک کارمندان شته دي. او بس بالکل هغې کې بحري، هوایي او ځمکني قواوې ټولې او تر 500 زیات کارمندان هلته موجود دي. بالکل. د عملیاتو په جریان کې برخورد په باره کې موږ سره مرسته وکړي چې په عملیاتو په جریان کې کله کوم برخورد یا عمل وشي. 13مې صفحې کې ذکر شوي. هر کله چې د برټانوي قوا د عملیاتو لپاره معزز کېږي، د هغې امر د صدراعظم سره دی. او صدراعظم څنګه هغه تصمیم نیسي؟ ځکه هغه ډېرې ادارې او کسان دي چې دوی ته مشوره ورکوي تر څو دوی هغه تصمیم ونیسي. بله هو. موږ داسې باور لرو چې صدراعظم د خپل تصمیم لپاره د ډېرو اړخونه خپل نظر او مشوره اخلي تر څو دوی تصمیم ونیسي او موږ ته امر وکړي. هغه کابینه وي او هغه د امنیت شورا ده. او یو د دولت نظامي مشاور دی. بالکل. د وزیر دفاع په هکله هغوی څه مسؤلیتونه لري؟ وزیر دفاع بیا مسؤلیت د امر او د هدایت او ادارې لري د ټولو عملیاتو او ستراتیژیک هدایت ورکوي، اکمالات کوي او د زور یا امر هدایت کوي. کومه قوه یا زور یا نظامي چې دوی معذف کوي، دې کې وزیران چې تصمیمونه نیسي دوی مخکې حقوقي مشوره اخلي، قانوني مشوره اخلي. بلکې بیا هغه هلته ثبتېږي دغه قانوني TDS ډایرکټریټ. بله بالکل. د وزارت دفاع ته عنایت قومندان ورکول کېږي قانون وشو او هغوی بیا وړاندې د نظامي عملیاتو لپاره هغه حقوقي هدایت ورکول کېږي د وزارت دفاع د خوا نه. قواو ته چې کوم هدایت ورکول کېږي، یو عمومي مشر دی د هرې قوا ځان ته مشر دی، دوی ته دا حقوقي مشوره ورکول کېږي. بالکل. هر عملیات چې ترسره کېږي هغې کې دا ورکول کېږي. بالکل هو. ځکه په هغې کې بیا موږ یو شی دی د مشر شورا ورته وایو چې هغوی CDS یا دغه حقوقي مشوره قانوني مشوره یو بل هغوی ته ورکړي او د هغو مطابق دوی خپل اجرایات وکړي. نو یوې خواته نظامي ستراتیژي ده، بلې خواته دولتي پالیسي ده. هغه دواړه څنګه سره یوځای کېږي؟
په د یوه هدایت لاندې پالیسي بحث چې دی هغه د دایمي سکرتر سره ده. نو یو د پالیسۍ مشاور دی، یو د نظامي بخش مشاور دی. دوی دواړه بیا دغه دواړه برخې سره یوځای کوي تر څو هغه هدایت چې وزیر اعظم یا صدر اعظم امر کړی دی هغه تطبیق شي. د بي اس په باره کې چې موږ کوم شی دا اوس ذکر کړل دغه حقوقي مشوره او دا د عملیاتي قومندان ته د ستراتیژیک هدایاتو رات کې ورکول کېږي. هغه دې کې مشترک عملیاتي ځای تشخیص کېږي او بیا محدودیتونه د قوې د په استفاده کې بله. او دا د دې دفاع موږ کېږي او هغه د انفرادي مشرانو او د عمومي مشر یا لوی د سي د خوا نه اداره کېږي بله. چې په دغه باندې بیا یې ور رڼا واچو دغه سلسله مراتب د عملیاتي قومندانۍ په باره کې یعنې څوک چاته امر کوي دې باندې یو د ځان پوه کړو. موږ وبخښئ یو سی یا جیم تصویر ته وګورئ چې تاسو په ټوله دوسیه کې ښئ. په دې کې څو رنګه باکسونه دي چې په هغې کې مختلف بخشونه ښودل شوي دي. عملیاتي قومنداني ده پکې، بیا ستراتیژیک بخش دی، بیا عملیاتي بخش دی. تاسو که موږ سره مرسته وکړئ چې موږ په دغه پوه شو. معلومات د یوه بخش نه بل بخش ته په کومه ځای هغه تاسو دلته په استفادې سره بالکل امر دی صدر اعظم نه راځي، بیا وزیر دفاع نه، بیا سی ډي اس هغه حقوقي بخش هغوی مشوره ورکوي او د دغه حقوقي مشورې هغه لاسته راوړونکی مشترک د قومندان دی. بیا هغه د مشترک قومندانۍ نه دغه امرونه مختلفو انفرادي مشرانو ته یا قواو ته لېږل کېږي لکه بحري یا هوایي یا اردو ته. هغوی ته امر یا هدایت ورکول کېږي چې هغوی هغه خپله تیاره قوه موظفه کړي وظیفې ته یې ولېږي. یا هغوی په دغه رقم عملیات ترسره کوي. بیا د هغې نه پس په دغه چپ طرف کې ښودل شوي دي څېړنې کېږي آیا دغه عملیاتونه خپل هدف ترسره کوي، آیا مؤثره دي، آیا د هغه امر مطابق روان دي چې ورکړل شوی و او د هغوی د اطمینان لپاره دغه راپورونه بېرته وزیر صاحبانو ته وړاندې کېږي. بیا لوی درستیز وزیر دفاع او صدر اعظم سره خپل راپور ورکوي چې کومه لاسته راوړنه یا موثریت د عملیات شوه. دا چپ طرف ته چې کوم تیر ښودل شوی هغه مشوره دی چې د لاندې نه د ټیټې سطحې نه لوړې سطحې ته کېږي. بله بالکل. مشترکه قومندانۍ په باره کې پوښتنه درنه کوم.
هغه شی ربط لري دلته. JFC یا جوینټ فورسز کمانډ د مشترکو قواوو قومنداني. هغه باره کې چې دغه څېړنې کېږي د هغې د اخر په باره د هغې د اخر وخت په باره کې دی. دا څه وخت جوړه شوې وه دا اداره دا مشترکه قومنداني او څه رول لري. لارډ لیوینس کومې څېړنې کړې وې د هغې په نتیجه کې دغه کمیټه جوړه شوه. کوم شیانو باندې چې محمد خبرې کړې چې هغه ارتباطات دي یا خاص قواوې دي خاص ځواکونه دي د هغې لپاره یو عملیاتي مرکز جوړ کړلو. لکه دوی سره یو ځای کل او تیوه امر لاندې راوتل. په اول کې ورته د مشترک قواوو قومنداني ویل کېدله، بیا وروسته ورته د ستراتیژیک قومندانۍ نوم ورکړل شو. لنډ توجه وکړو یو هغه تصویر ته چې تاسو موږ ته راکړی هغې کې بیا موږ دغه تشریح چې تاسو ورکړله ښه درک کولی شو، ښه پرې پوهېدلی شو. نو په دې کې صدر اعظم او ملي شورا امنیت واسطه بیا وزارت دفاع دی، بیا د دفاع بورډ دی. دغه اوس راته تشریح کوي چې موږ د تاسو په تشریح پوه شو. دې کې یوه نقطه ده زه باید تاسو ته ذکر کړم، اوس مې ورته پام شو. د لاندې نه یې تر سره تر لوړه د ټیټ نه یې تر پورته درته ووایم. دې کې هغه چوکاټ تشریح شوی د عملیاتو په باره کې صدر اعظم دی، بیا شورای امنیت ته د دفاع سکرتر دی، وزیر دی، د دفاع بورډ دی چې هغه اجرایوي ظرفیت لري، تحقیقات دي. دې کې بعض شیان دي چې د دفاع لپاره ډېر مهم دي، نو په هغې کې هغه تیر ورکړل شوی دی. لکه موږ ورته ټریډینګ فنډ یا تجارتي بودیجه وایو. بیا مختلف خدمات دي چې د خپل هدف ترسره کولو لپاره ترې استفاده کېږي، هغه د ساینس ټکنالوژي په اساس دي یا هغه د موږ لکه یو د دفاع یو هغه د ټوټه ده، بیا بحري قوه، هوایي قوه ورسره کېږي چې مشترک نظامي هدف ترسره کړي. بیا د عمومي قرارګاه د خوا نه اداره کېږي او د هغوی عملیات څېړي او ګوري چې ترسره کېږي. او بیا ریاست د خاصو ځواکونو یا لکه د دغه مختلف عملیاتي ځایونه یې تر یوه قومندانۍ لاندې راوستل چې هغې ته د مشترک قواوو قومنداني ویل کېږي. JTF کمانډ هغه جاینټ ټاسک فورس یا مشترک وظیفوي قومنداني ده. بالکل دا د مشترکو قواوو قومنداني تعیینوي او بیا مخاص وظیفه ورکوي، هغې ته بیا د خاص وظیفې قومندان.
دا په عملیاتي سطح باندې ستراتیژیک هغه دی امیر دی. اوس تاکتیکي بحث ته ځو. بعضې مثالونه تاسو ورکړي دلته. یو AR5 په نامه دی چې ډېر د دفاع د خوا صادر شوی چې دفاع څه رقم کېږي په عنوان باندې، که څنګه موږ قوه معرفوو، څه هدایت ورکوو او هغوی ته څه معلومات ورکوو. یوه صفحه لاندې لاړ شئ، زموږ مخې ته ایښې دفاع څنګه کار کوي. دا یو سند په 2010 کې ترتیب شوی و او دا د انکوایرۍ د وخت د ابتدا سره تړاو لري. هدف، دید او اولویتونه. اول د انګلستان د خلکو لپاره امنیت ترلاسه کړل شي او د هغوی دفاع وشي د تروریزم په ضد، او یوه داسې قوه ده چې په هغې کې بین المللي سوله او ارامي راشي یا ارامي راولي. بله، د وزارت دفاع تجارتي پلان یا وظیفوي پلان دا و چې په افغانستان کې کامیابه شي. لکه د دوی د دفاع دپاره هغه غټه هڅه دا وه چې په افغانستان کې خپل عملیات کامیابه کړي. نو د افغانستان کامیابي څه رقم اندازه کېږي یا څه شي ته تاسو کامیابي وایاست؟ په اسانه ژبه کې ووایو. کامیابي هغه شی دی د مشترک قومندانۍ دفاع ذکر شوی و. هغه په افغانستان کې هغه لاسته راوړنه ده زموږ د قواوو لخوا رقمات عملیات ترسره شي او دغه کامیابي لاسته راوړي. یعنې په هغه وخت کې د ټولو نه غټ اولویت په افغانستان کې کامیابي وه نسبتا نورو امورو د وزارت دفاع څخه. اهدافو ته وګورو. د دفاع اهداف دا و چې بین المللي استحکام او سوله راوستل. بله، افغانستان کې کامیابي دا وه په دنیا کې سوله راشي. د صفحې په پاس کې دا لیکل شوی چې په عمومي توګه د دفاع هدف همدا و چې په افغانستان کامیابۍ سره په دنیا کې سوله راولي. AR6 ته که وګورو، د دې ټکي لږ مختلف دي خو په 2012 کې جوړ شوی و. دا اوس نوی عملیاتي موډل دی. دسمبر یا 12مه میاشت 2012 کې ترتیب شوی دی. تاسو د بل سلاید ته توجه وکړئ. د دفاع اهداف یې ښودلی. زموږ د دفاع ماموریت دا دی چې د ملک دفاع وکړي او خپل ارزښتونه او ګټې په خارج کې خوندي کړي. د شفافیت چارچوب یا چوکاټ ته لاندې چې کوم شی موږ نښه کړی دی، مرکزي حکومت مسؤلیت لري. هغه دا و چې دوی غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې کامیابه شي. بله، بله، 2010 نه تر 2012 تر پایه پورې د وزارت دفاع ګټې پلان دا و چې په افغانستان کې کامیابه شي. کوم عملیاتو چې په هغه وخت کې جریان لرلو په هغې کې دوی بریالي شي تر څو
زموږ اداره په دې پوه شي چې په افغانستان کې بریالیتوب څومره مهم و او څومره اهم و. یو څه دقیقې دا اسناد تاسو ځای پرېږدئ خیر. افغانستان کې د نظامي قواو تشکیل سره کوم هغې خوا ته به راشو. 58 پاراګراف ته تاسو توجه وکړئ. تاسو موږ ته ویلي دي د افغانستان ته قواوې د سی جی او ته قومندانۍ ته لاندې لېږل شوې وې. سی جی ایچ کیو په نورث ووډ کې بالکل. د هغوی قومندانۍ څه مسؤلیت و؟ هغوی څه رقم په افغانستان کې خپله وظیفه کوله؟ هغه قومندانۍ د دوی وظیفه دا ده چې قواوې ولېږي، هلته هغوی وساتي. د افغانستان په هکله که درته ووایم، یو په انګلستان کې قومندان و، بل په کابل کې دفتر و، نو یو ملي برخه وه د قومندانۍ، بله یې په آیساف کې وه. او بیا یې یو ستوری قومندان د هوایي ځواکونو دپاره په قطر کې لرلو چې هغه عملیاتي هوایي عملیاتو بخش کې ورسره مرسته کوله. د هغه راتلونکي نیم ساعت کې چې موږ کوم شی باندې بحث کوو، تاسو شواهد به د عامه قواوو په هکله وي او د تاسو د امر تر لاندې خاص ځواکونه نه راځي. بالکل و. مننه او زه خوشحاله شوم چې تاسو دغه فرق وکولای شوئ. زه تاسو نه دا پوښتنه وکولای شم. د قومندان امر تطبیق ملي قومندان درې ستوريه او په کابل کې و. هغه نه صرف د برتانوي قواو، نه صرف د برتانوي قواو چې په افغانستان کې وو د هغې قومندان و، بلکې د عمومي ناټو د قواو معاون هم و، د قومندان معاون هم و. بالکل و. په یوه ځای کې دی د خپل ملي قواو امر دی، بل ځای کې دی د بین المللي بحث مرستیال هم دی. بالکل. د هغې عمومي قومندان بیا د امریکا څلور ستوری جنرال و چې بالکل د ده وظیفه معاون من حیث د معاون د قومندان و. او بیا د ده دویمه وظیفه دا وه چې د خپلو ملي قواو قومندان هم و، عمومي قومندان. او که بیا زه درته تشریح کړم که مرسته درسره وکړي. یو څوک عین وخت کې دوه خولۍ په سر کې، یوه ملي وي او یوه بین المللي وي. آیا دغه دوې خولۍ په عین وخت کې په سر کېدلی شي؟ که چېرې په سر کېدی شي، آیا د دوی په منځ کې تضاد نه راځي څه وخت؟ داسې عمومي وظیفه من حیث د معاون د عمومي قواو د ناټو وه. د ده وظیفه دا وه چې د اشراف د قومندان سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې ماموریت بریالی شي. دا په کابل کې یو تشکیل او د هغې چلول اسانه وظیفه نه وه. هغې کې د ډېر وخت مصرفېدو او د ملي قواو قومندان چې و هغه ولو که وظیفه یې مهمه وه، خو په هغې کې د ده ډېر وخت نه مصرفېدو.
لکه په دې وجه چې داسې کوم شی ډېر کم امکان لرلو چې صاحب د یو شی وغواړي چې هغه د انګلستان قواوې ونه غواړي. لکه دوی د یوه عمومي ماموریت برخه وو او داسې نه و چې دوی من حیث د یو آزاد ملک د دوی د غوښتنو سره یا د دوی د خواستونو سره مخالفت وي هلته. دغه درې ستوری قومندان یو شی وویني چې په بین المللي جوړښت کې تشکیل کې یو شی زموږ د ارزښتونو مخالف دی. دوی مخالفت کولی شي او هغه ځای نه نیسي که نه بیا به مذاکرات کېږي تر څو هغوی خپل مخالفت وکولی شي. نه، په حقیقت کې به مذاکرات کېږي. دا به یو فصلي مخالفت نه وي. نو ته من حیث د یوه معاون د قومندان سره طبعا ډېر نږدې یې. د خپل ملت نمایندګي کوي. بعضې شیان به د یوه حده پورې تاسو د ملت د غوښتنو سره عیار نه وي. نو که یو دا شی لیدل کېږي چې هغه د بین المللي قومندان لکه د حساب د قومندان د خوا نه وي چې تاسو ورسره هم نظري نه وای نو په هغې صورت کې بیا مذاکرات کېږي. او بیا هغه ملک لکه موږ په مثال کې به بیا انګلستان وي. نو په هغې صورت کې که ځای ورسره د دوی د ارزښتونو مخالف وي بیا دوی کولی شي هغه خپل تور کارت استفاده کړي او د دغه د قومندان د امر مخالفت وکولی شي. نو په دغه وخت کې بیا دوی مذاکرات کوي او موقع منځته راوړي چې مذاکرات وشي او د دغه سره کېدای شي. تا وویل چې دغه که ورته وګورو ضعف نه ده یا ضعیفي نه ده بلکې قوت دی. زما په خپله تجربه کې همدغه طریقه دغه یې درسته لاره وه چې دغه شی مدیریت شوه. نو په لوړه سطح باندې چې دغه اړیکه وه همدغه مطابق بیا داسې عملیات تشکیلېده. هلته په هغه ملک باندې ملک ته مسؤلیت سپارل کېږي. هغه ملک بیا راځي خپله وظیفه اجرا کوي او که دوی د ارزښتو مخالف وي دوی هغه خپل سور کارت استفاده کولی شي. د سره کارت استفادې په باره کې که وغږېږو چې سره کارت نه استفادې نه مطلب مخالفت کول دي. تاسو چېرته مذاکرات کېږي چیرې مخالفت وښودل شو د عملیاتو په ضد کې د هغې بیا هلته ثبوت پاتې کېږي یاداشت کېږي چې یو چا د دغه عملیاتو مخالفت کړی یا یې په ضد باندې څه شی ویلي دي. بلې هو لکه ما چې هغه کوم سیستم درته د وخته تشریح کړو په هغې کې دغه ټول شی ثبتېږي او هلته یاداشت پاتې کېږي. نو د سره کارت استفاده کول مهم ځای دی او اهمیت لري. بلکل یې لري او هغه فرق کوي د یوه ځای نه تر بل ځای پورې. بعضې وخت د ډېرو محرمو شیانو په باره کې دی او بعضې وخت عادي شیان دي. هغه د هغه موضوع پورې ربط لري چې د څه شي په ضد باندې څوک کار استفاده شوی.
هغه وخت په افغانستان کې وظیفه نه ده اجرا کړې، نو د سره کارت استفاده یا نه استفاده تاسو سره تړاو نه لري. د انګلستان قواوې په افغانستان کې مضافې شوې په درې مختلفو نقاطو کې وې، په درې ځایو کې وې. کابل، کندهار او کندهار میدانوي کې او د هلمند په مختلفو نقاطو کې. او د خطر هوایي ځواک هم هلته مضاف کړو بالکل. هغه موږ د هوایي ځواک هغه برخه ښیو. خطر به یې یوې خواته پرېږدو. کوم ځای کې چې په افغانستان کې قواوې وې، په کابل کې په کوم ځای کې وې؟ کمپیوټر د کابل میدانوي کې. هلته یې رول څه شی وه؟ وظیفه یې څه شی وه؟ هلته د دوی وظیفه د خپلو ځواکونو ساتنه وه، که هغه یې برټانوي قواوې که د اشراف قواوې وې. دوهمه نقطه تاسو کندهار میدان وښودلو، هلته یې وظیفه څه وه؟ هلته نه ۰ ځواک و، هلته یو تورن د دې چتې مشر و. هغوی د هوایي هم د هوایي ترسیل، هم د هوایي ځواک یا جنګ او هم د هوایي ترصد وظیفه لرله. یو وارې بیا راته ووایه. هم یې هدف ټاکلو، هم یې ترصد کولو، هم یې کشف کولو او هم یې شیان وړل راوړل، مسافر یې وړل راوړل او هم یې هوایي حمله کوله. بالکل و. او د دې قومندان یو ستوری جنرال په قطر کې و او درېیم ځای ما هلمند وښودلو. صحیح ده؟ او بالکل. بالکل په دغه وخت کې د انګلستان قواوې په هلمند کې چې مضافې وې، د اصاف تر قومندانۍ لاندې وې او هغوی په کمپ لیدرنې کې امریکایي کمپ و او د انګریزانو کمپ ورسره کمباشن و او د یو اس مارین قلوردو افسر یې د عمومي قومندان و د دغه کمپ. د دغه جنوب غرب بخش قومندانۍ تشکیل انګلستان د قواو باندې څه رقم تطبیق کېدلو. وستوریا امریکایي جنرال لاندې د انګلستان یو ستوری جنرال و چې هغه د ټاسک فورس قومندان یا د وظیفې مضاف قومندان و. هغوی کمباشن کې مخکې اګست 2014 کې و. بخښنه غواړم. دوی په لښکرګاه کې وو په هغه وخت کې چې موږ ورسره تعلق لرو او بیا وروسته کابل ته انتقال شول. بالکل و. د موږ بله تشکیل کې بل شی هغه و، هغه پیاتیګانې وې. بالکل. او دغه پیاتیګانې بیا د تاسک فورس هلمند تر څنګ چلېدې. هغه مواصلاتي یا ډلې وې او هغه هوایي ډلې وې چې هغې تفصیل ته اوس نه ځو، خو د هغې تفصیل د تاسو په بیان کې ذکر شوی. د هلمند د وظیفې یا تاسک فورس په باره کې وظیفوي قوې په باره کې دواړه که وغږېږو. یو اویا صفحه باندې دی د هلمند وظیفوي قوه.
چې مشر یې یو ستوری قومندان و. بالکل. د دوی وظیفه چې ورته هغه لیوا او د لیوا قومندان هغوی وظیفه لرله، مسؤل و چې ځمکني وظایف ترسره کړي ټول. ساده ټکي کوئ. د ځمکنۍ وظیفه څه معنا؟ دوی به څه شی کول دغه لیوه؟ د لیوا قومندان تاکتیکي قومنداني لري او خپلو قواوو ته امر کوي چې هغوی خپل ماموریتونه وظیفې ترسره کړي د کابل د لایحې یا امر مطابق، ترڅو دوی په سیمه کې امنیت راولي چې هغه عمومي هدف و، او بیا هغه د PRP سره عیار کړي چې عامو خلکو ته هغوی سهولتونه راولي، بیا ودانۍ وکړي او د افغانستان د دولت د غوښتنو مطابق په هغه ولایت کې دوی بیا خپل کارونه ترسره کړي. د ده لوا قومندان 15 نټو تر لاس لاندې و. بالکل بالکل جنګي قطع موږ ورته وایو. هغه نظامي قطع وه. هغوی به د ځمکې د عملیاتو په جریان کې ساحه نیوله او ساتله به یې. او داسې امنیتي ماحول به یې منځته راوستو چې په عمومي توګه باندې هدف ترسره شي. هغه عمومي یا وسیع عملیات هدف مطلب درته دا دی چې یو داسې سوله او امنیت راشي چې هلته قانون تطبیق شي او حکومت خپله حکومتداري وکولی شي. بالکل. او امنیت راوستل شي او هغه شرایط رامنځته شي. هغه شرایط رامنځته شي چې د افغانستان د دولت سره مرسته وشي چې دوی خپل حکومتداري وکړي او بیا به دغه سیمې دوی ته وسپارل شوې چې بیا دوی خپلو سیمو کې امنیت راولي او خپل حکومت او قانون تطبیق کړي. نو د دفاع څنګه کار کوي سند کې که موږ د هغوی زیارتي ماډل ته وګورو، آیا دلته د موږ همدغه هدف کړو چې موږ سوله راولو او امنیت تامین کړو ترڅو هغوی خپل حکومت وکړی شي او خپل ملک وګړیو ته آزاده فضا مهیا کړي. یو پوره امن افغانستان چې مرکزي د افغانستان حکومت د هغوی خدمت وکړي او د هغوی په حق کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړی شي او هغوی ته امنیت او سوله راولي او د بین المللي ملکونو دپاره دغه اطمینان حاصل شي چې هغوی ته به د افغانستان نه کوم خطر نه وي او کوم ګواښ به ورته نه پیښیږي لکه پخوا چې ترورستانو ترهګرو افغانستان د خاورې نه استفاده کړې وه د دوی په ضد. نو دغه یو مشترکه هدف دی د دغو ټولو تهدیدونو په مخ کې. یو وارې بیا ځو دغه کومه لیوا چې تا یاده کړله دغه لیوا دغه 15 چې تر قمندانۍ لاندې وې چې هغوی خپلې وظیفې لرلې تا تشریح کړلې. اول هغه وښیو چې هغوی څنګه خپله وظیفه کوله او کوم قسمت و. تا راته وویلې چې 15
خطې د قومندان په لاس لاندې لرلې، او دا هره یوه تقریبا د پیاده خطې عملیاتي ځواک و، او بیا د هرې خطې خپل بخشونه لرل، خپل واړه خطاط یې لرل، هغوی بیا جنګ ته مزه کېدل. بالکل لکه یو ټیم د چاودېدونکو توکو و، دوی به د عملیاتو ساحې ته لېږل کېدل. د چاودېدونکي توکي اول پیدا کړي او بیا یې خنثی کړي، له منځه یوسي. دوی یوه برخه و د دغه عملیاتو چې دغه نور قوا وتوانوي چې خپل عملیات ترسره کړی شي، چې هغې کې میخانیکي انجینران وو چې لاره یې هواروله، هغه انجینري بخش و چې عملیاتو ته یې توانمندي ورکوله. بیا نور خاص ځواکونه وو چې عملیات ته یې مایه ورکوله، عملیات یې توانول چې اجرا کړل شي، تر څو لوجستیک وتوانېږي چې هلته خپل تجهیزات ځای په ځای کړي. نو د دغه پیاده کښتیو د عملیاتو دپاره دغه شیان ډېر ضروري وو چې هغوی سره وي، هغوی سره مرسته وشي. که د دغه 5 کښتیو تر څنګ د هلمند تاسک فورس مشاورتي ګروپ هم لرلو، د پولیسو بخش هم و چې تربیه یې ورکوله، او د کشف او ترصد اداره هم وه، او د انجینرۍ بخش هم و. د لوا مشورتي ډلې د افغانستان د ملي اردو سره اړیکه لرله، او د پولیسو بخش پولیسو ته مشورت ورکول او هغوی تربیه کول د افغانستان ملي پولیس ته. بیا هغه د کشف اداره چې وه، هغوی ټول هلمند کې وظیفه اجرا کول، او قمندان ته به اطلاع ورکوله، او نور عناصر چې وو چې هغه توپچیان وو یا انجینري وه، او که هغه واړه قطعات وو، دغه ټول قطعات چې موږ تشریح کړه، دا ټول د دغه یوه ستوري جنرال قمنده لاندې وو، او دوی ټولو په ګډه سره برخه اخیسته تر څو په سیمه کې عملیات په یوه کامیابه توګه ترسره شي، او هغه اهداف ترلاسه راوړي کوم چې ورته ISAF مقرر کړي یا امر کړی. هغه PRT ته که ولاړ شي، هغه ولایتي د بیرته ودانۍ ټیم، د تاسو د خپلې صفحې 15مې پیج ته 8مې برخې ته وګورئ. PRT څه شی ده او د هغې هدف څه و؟ دا یو بین المللي ټیم وه د برطانیې د دولت د مشرۍ لاندې، چې دوی په هلمند کې سیمه ییزه توګه سوله او ارامي راولي. 260 کارمندان یې لرل، نیم یې ملکي وو، نیم یې نظامي وو. امریکا، ډنمارک او استونیا هم ورسره په شریک وو، او یو مشترک ټیم وو د انګلستان د نظامي او ملکي بخش نه. او په دې کې مشاورین هم داخل وو چې هغوی ورسره مرسته کوله. او دا د هلمند پلان دوی تطبیقولو، حکومتي او بیرته ودانۍ پلان و چې افغانستان په مرسته د بین المللي ملاتړیانو وظایف اجرا کړي.
لکه د نظامي سره ته څنګه کار کول چې کله نظامیان الته سوله راولي او خطر لري کې د دوی د افغانستان د دولت سره پیاټیک کار وکړي چې هغه ولایت بیرته ودان شي او الته دولتداري تطبیق شي. لکه هدف دا و چې د افغانستان د دولت حکومتداري واسع شي او هلته تطبیق شي. او بالکل عمل نظامیانو عملیاتو په ترڅ کې به سوله او آرامي راتله او بیا به دوی د افغانستان د حکومت سره په حکومتدارۍ کې مرسته کوله. افغانستان دولت او بین المللي دولتي ادارې وتوانېږي چې په بیرته ودانولو کې مرسته وکړي او حکومت تطبیق شي. نو نظامیان د دې لپاره وو چې یو آرامه او مسؤونه محیط ورته مهیا کړي. بالکل. او ورته استحکام او سوله راولي په سیمه کې. بالکل. په PRT کې چې کوم نظامي خلک وو چې د اساس قوماندان لاندې وو، آیا بیا دوی د زون د قومندانۍ سره رابطه لرله که په هلمند کې PRT د هلمند د زون سره د قومندانۍ سره بالکل یوه بالکل یوه د د جمهوریت اسلامي افغانستان دولت هغې ته موږ GIROA وایو. رئیس جمهور په هغه وخت کې رئیس جمهور کرزی و. تاسو راته وایئ چې PRT ګانې په افغانستان کې 2011 نه وروسته منځته راغله. بالکل. دغه PRT ګانو دپاره رئیس جمهور صاحب کرزی څه هدف یې ټاکلی و. فروری 2011 کې کرزی صاحب ویل چې دغه PRT ګان به د 2014 ته پای پورې وتړل شي او د دوی پلان و دغه وخت کې به د امنیت مسؤلیت افغانستان ملي اردو ته سپارل کیږي او دغه PRT ګانو یو څو اصولونه لرل چې دوی به بیا په هماغه رقم منحل کیږي په هماغه ځای کې چې کله دوی په 2010 کې وو. دغه کومه انکوایري چې موږ کوو چې د 2010 او د 2014 کالو ترمنځ ده، په دغه وخت کې د 2014 کې PRT ګان ختمېدلو هدف ټاکل شوی و. هماغه وخت کې بالکل و. د هلمند PRT په دسمبر 2014 کې ختمه شوله او بیا په مارچ 2014 کې هغه وخت کې د نظامي ابتدایي هدف دا و چې صلح او آرامي راولي تر څو بیرته ودانۍ شروع شي. بله. او هغه مشورتي او حمایوي کار چې روان و د دې لپاره و چې مسؤلیت د امنیت او د امنیت د ټینګښت ملي اردو ته وسپارل شي، افغان مسلح ځواکونو ته وسپارل شي. بله. بالکل. بالکل. د کامیابۍ محیط جوړول او امنیت او سوله راوستل. او هغه توانمندي افغان ادارو ته ورکول چې دوی مسؤلیت په غاړه واخلي او خپل ملک ته سوله او آرامي راولي او د آرامۍ او د سولې محیط ورته مهیا کړي. موږ به بیا آینده کې سبا شاید په دې باندې بحث وکړو چې څه رقم برتانوي قواوو د افغان قواوو ترڅنګ وظیفه اجرا کوله او چې تر څو
د افغانستان ملي ځواکونه د انګلستان د قواو د تجربو د اکمالاتو نه ګټه واخلي. بله. د یوه بجې ته یو څو دقیقې پاتې دي، خو موږ بل بحث ته ځو، خو ښه به وي چې د ډوډۍ وقفه واخلو او د ډوډۍ د وقفې نه پس بیا هغه بل بحث ته لاړ شو. ادمیرال صاحب، لکه ټولو خلکو ته چې زما هدایت وي، تاسو د شواهدو په منځ کې، شواهدو ورکولو په منځ کې یاستئ، نو تاسو به چا سره خبرې نه کوئ. اوس تر 2 بجو پورې د ډوډۍ وقفه کوو او بېرته په 2 بجې راځو او تر هغې وخته پورې تاسو دا کړکیانې خلاصې ساتئ. تاسو ټول نه مننه.